بالکل دغه الټا پلټا نیم ګرځېدلی الحمدلله دلته مې 9 کاله وشو والله که الټا پلټا ګرځم خپلې ډیپټۍ ته مې کاري ماښام یې نه ته خو اوس الټا پلټه شوی وي هغه ماتې خپې والا هغه چې دی کو نو هغې کې خو ته الټا پلټه شوی وي هغه خو مې درته د هغه سټایل کو که نه هغه خو مې ورته ویلې چې خدای دې تباه کړه چې تباه شي کور کې کېنه چې ته د خدای نیکبخته اوس ته لایف کې ایک ہے تو پھر کیا بولوں وعلیکم سلام ټولو ته سلام دی الله مبارک لره زړګه بخښنه غواړم ناشته مې نه ده کړې لږ شانتې سیلونه مې کمزوري دي سارې زه صرف چای څکم او بس سګرټو ډبی راته پروت یو لګیا یم سګرټ څکم دغه ولې نه کې ناشته دې ولې نه ده کړې ناشته کوی نه شم میراته د دې ځانه لاندې نه تېرېږي او بله ورځ یې میانډه وخوړه بړوخ شي بار روه مال خوښه دې نه ده لکه ایسته روان شو نه ناشته د سهار ټایم هغه ډیره لازمي ده ناشته د سهار ټایم هغه کوه سارې ټیم کې ناشتې ته ودرېدلم په ایمان دې ځانه لاندې تلله نه ناشته ولې نه تله پته نشته زړه مې بند دي کول مې چا راته ویل تیب کې چینجي شوې 2 بوتلې خو راباندې د چینجو دوایي وڅښله اوس هم نه سمېږم دې خلکو په خدای یقین وکړه ځینې ټیم کې د ځانه ډاکټران دي یاره ما ته ویل د چیتا کې چینجي دي ځکه ته خوراک نشي کولی مال کېدی شي یو پیره مې د غوا لرې راسپړ دی او هغې کې چینجي مال کېدی شي ما کې هماغسې پوه اختر کې همې صفا کوو زما په زندګۍ کې ګوره صفا خبره صحیح په غوښو کې زما لرې او په سبزیانو کې زما ساک دا ګوره د اندازې نه زیات خوښ دی غوښې مخې دومره دا 2 شیونه هغه غوا ملاله کړه پلار مې راته ویل بچی دې لرې څه ته کوې مال صفا کوم یې زه صفا کوم که نه پوه شي لکه 3 کسان 3 ګلونه وعلیکم السلام 3 کسان ګلونه ولیدل 2 منه خو مې د هغې نه هغه مغه وارته اردو بولو مجھ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے جمیل تھینک یو ما د خلکو منله مال کېدی شي 3 نور ګلونه ګایز 3 نور ګلونه 3 ګلونه ولیه لکه دا څه کوي یار دغه ګور سره غپ ته وګه شه د غپ ته محمد ثانک یو نو هغه چې مې 2 بوتلې دوایي مې وڅکله اوس هم هماغه شم کله خلک وایي نوم دې راته ویل نوم دې غورځېدلی مال نوم خو زما په زندګۍ چې ته نه دی غورځېدلی نه نوم منم چې غورځېږي بیا یو سړی و هغه له لاړم نو هغه داسې کړم چې سم مې بنګړي کله به یې بره زور کړم کله به یې डियर आप कहाँ से हो एक है मैं पेशावर से लेकिन रहती हूँ अमेरिका में زخه یم ریان تاسو څنګه سارا خاندان یې مړ کړ ټول ډوکی را لای او چلا راوړل راوستا ثانک یو ګنان کله به پر کله به کاته زور کړم پوښتنی به دومره شانت ډوډۍ لکه د پښو را کړول دا وخوره پوښتنی نو مالته سانو هغه دې دی خو بیا زو شه والله کای څه مو شو یو ګړو پاکاږي او کله کا بوتل کې چیکار ورور نوم دې پځې نشو ورسره وای علیکم السلام اماړه ما غاسیو مسار پسې بیا ورالم مالته دا څنګه ول څه پیسې خو مې دنه نه دی اخستم مال پیسې به دی اخسته خو شیخ به دې ټیکړه و زوس پته راته نه لګي چې روټۍ کله خورم چې کله وڅکو بیخي هغه چای نه مباسلې وره مال تا خو زه بیخي خراب کړلم پوه شولې ول دغه چې کوونې نو ماتم چې علاج خو نه دی ښودلی خو په دا خلکو مې زورونه مورونه کړي دا چې څنګه اجمل څخه امریکا کې څه کام پوه شوې صدر ها
نو ول زړګا ما په خلکو زورونه مورونه کړم دا غشې مز دا کړه نور چاره ته علاج نه دی خودل وای مال دا کوونو لا دي زر را دا کړه مقسم نه دا ډو کې نه ده لکه خیال کړه یا یو شاید د سراخ کې وګت شو د سیداغه کې یو بل کې ورننه وځي دا ډو کې په خدای والد یو بل کې وردن نکړه مال خیر ده خو جی وس ټیک شاپ اوس دې اډو کې دي سم دي اډو کې مې وس ټیک سلو خو بل ورځ دې یو اډو کې کار په خدای راو ورسېدلم پانی ولا کېدلم یار وران جاک مې وخوړ والله دومره وران غاپ مې وخوړ مال کدا مې چې ته باډي ماډي وې کنه یار تاسو خو زه غار کړلم څه ګردی دو سره له تاسو خاورې په دې خوله کې راټومبوي او شیشم نه نشم خېجول وعلیکم السلام پوه شوې ثانک یو سب دا سټریک ورته روسي سټریک ورته روسي یلا ګای دا سټریک ورته روسي سټریک ورته روسي سټریک ورته روسي کنان ثانک یو قربان دي شما سټریک لاړو ثانک یو کنان خدا بدل ته سټریک پسې شای وي نو کنه نو وګوره تا ته ډاکټر هډو کې مات کړ ما درنه خالي سټریک ډاکټر نو ماړې مشر سړی نمونه چک کول ها وعلیکم السلام نور واو ډاکټر خود ته علاج خي نو میرا لا چک پوښت ولې یو پیرا ډاکټر لاړه ما پوښت ولې د ساده د کمزور شانت ډاکټر ماړې نو سچ شای وغه دغه وته وای کنيشنل ټیکټ څه بلا وته وای هغه دغه شان ګایز ډبل ټیپ اوس نو پوښ ولې ما وته ډاکټر صاحب په سر کې می دړ نه خته ده پوښ وی نه له بس بس یارا ول نور د سره مال بدن نیم خوږیږي ول څه کې مال گاډه چلو مال کم مال غټ گاډه چلو وعلیکم السلام خوږیږي پوښ بس یارا یو تمام ویلکم لاس پالتو ګولای راغلی پوښ نو ما چې هغه ګولای د څه چکړې نو ما خو دنیا ګولای خوړلې زما خو خپل لګېدلې ونه ما او ټول چې ډاکټر صاحب زما سره بیو پالتا ګولای لګي ول ما ته پته نه لګي و ګولای خو په ورسي دا چې ثانک یو ویل چې تعالی زه اوس کمې ګولۍ درکم لکه څه علاج ګولۍ درکم دا پته راته نه لګي خو دا ټولې مې درکړې یوه ګولۍ خو به په یو ځای ورسېده شي هغې کې نه به یوه ګولۍ خو اثر وکړي که نه نو زه خو پې پوه یم که نور نه یم ګولو به زه پوه یم دومره ګولۍ مې خوړلې ګایز دوه نور ګلونه ګایز دوه نور ګلونه ثانک یو کنان مرګرو صدري ګلونه جمیل ثانک یو یو بل ګل ګایز یو بل ګل وعلیکم سلام یار ټولو ته سلام بلو ثانک یو کمنټ باندې مننه یا ټولو نه مننه الله مبارک الله ګلونه والله ډبل ګایز ډبل پریکا چې پنشمنت ولا ورکا ثانک یو کنان ډبل کې پلی کوي کول مال نه راکې ما څنګه خپل دغه یو کول دی د دې سر تعلق پاته وختینه